تازه او ډیر بد خبر راشد ارمان اخر هم ارمانی پاتې شو دا چې څنګه ولې ویډیو را سره تر پای وګورئ په ډیر سبب پوښي ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم د بیگ باش سیالیو په لړ کې پرون د ایډلایټ سټرایکرز او سیډني ټنډرز لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شوه په پیل کې د لوبې پچه سیډني ټنډر لوبډلې وګټله او ایډلایټ سټرایکرز لوبډلې ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه ایډلایټ سټرایکرز لوبډلې په ټاکلو شلو رونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو 111 منډې وکړې چې له ډلې یې جونتان ویلز 55 نسوځېدلې الیکس کیری 15 او جیک ویډلانټ 2 منډې وکړې همداراز راشد خان په 0 وسوځېد د راشد خان لوبډلې پرون په بیگ باش تجارتي لیګ کې لومړی لوبه وه چې په توپوهنه کې راشد خان په 0 وسوځېد او یوازې 2 توپونه ورته ورسېدل چې 6 منډې ورکړې او لوبه بې پایلې پای ته ورسېده د سیډني ټنډر له لورې ډینیل سیمز او کریس مورس 2 او جوناتن کوک 1 وکټ ترلاسه کړه د 122 منډو د هدف په تعقیب کې د سیډني ټنډر لوبډلې د یو لوبغاړي په سوځېدو 40 منډې کړې وې او کله چې راشد خان راغی او 2 توپونه تر سره کړل نو له هغه وروسته د خرابې هوا او ککړې هوا له امله لوبه ختمه کړې شوه چې د دواړو لوبډلو ترمنځ نمرې وویشل شي راشد خان یوازې 2 توپونه تر سره کړل او 6 منډې ورکړې د یادولو ده چې راشد خان د بیگ باش سیالیو له پیلېدو سره سم په خپل ټویټر کې لیکلي و چې په بیگ باش سیالیو کې د خپلې لوبډلې لوبو ته ډېر په تمه دی هغه ویلي و چې کله هم د ایډلایټ سټرایکرز کالي په تن کړي نو ډېر خوشحاله وي خو په لومړۍ لوبه کې راشد خان ارماني پاتې شو نو ډېره مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره ولیدله تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان دوستانو که غواړئ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په اړه هر قسمه معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ دغه کرکټ واینز چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې د ګنټې نشان ووهئ تر څو زموږ هر یو ویډیو تاسو ته د هر چا نه مخکې او په وخت سره در ورسیږي ډېره مننه